په افغانستان کې که څه هم ښځې له ګڼو اقتصادي محدودیتونو سره مخ دي، خو لا هم ډېری داسې ښځې شته چې د خپل کار، زحمت او نوښت له لارې د ځان او خپلې کورنۍ لپاره د عاید سرچینې جوړوي. په دې ویډیو پروګرام کې به د همدغو ښځو د ژوند، هڅو او اقتصادي مبارزې کیسې واورئ. یعنی ما نمیتونیم بگیم که کار نیست. وقتی خود انسان دنبال تلاش باشه قطعا نتیجهش هم خوب است. واسه خدا شکرگزارم که دو هات رسیدلیم. یعنی تجارت که زده وس هم پرمختگ میکنه هم دیره که خوشحالم. خب من همون ویدیوهایی که در اینترنت میدیدم بعضی از ویدیوهای آموزشی بود، از همون یاد گرفتیم. خودم جای نرفتیم که یاد گرفته باشم کاره. دا مهال په افغانستان کې ډېری ښځې د کورنیو صنایعو، وړو سوداګریو، کرنې، لاسي صنایعو او آنلاین کارونو له لارې عاید ترلاسه کوي. که څه هم دا کارونه محدود دي، خو د ګڼو کورنیو لپاره د ژوند یوازینۍ وسیله بلل کیږي. صالحه حسیني د کابل ښار برچي سیمه کې د خیاطۍ دکان لري. په پیل کې ورځو څو تاسو د هغې له کار، زحمت او اقتصادی خپلواکۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ. قسمی که خودتون میبینین و اطلاعات دارین، اینجا یک دکان خیاطی هسته که مدت 2 سال میشه اینجا فعالیت میکنیم و اساس و پایه خیاطی که هست فقط با آموزشگاه های سطحی و ابتدایی در کورس ها هسته که ما 6 ماه آموزش دیدیم. بعد تونستیم روی پای خود استاد و الحمدلله با حمایت فامیل ما این دکان را اینجا آغاز به کار کردیم. بله، خود من همراه خواهر خواندیم و خواهرشون 3 نفر هستیم. قبلا هم شاگرد داشتیم اینجا، تقریبا حدود 2 بار فراغت دادیم و اونا خودشان هم فعلا الحمدلله روی کار هستن. در بعضیشون دکان باز کردن و بعضیشون هم رفتن خیاطی عمومی. صالحه حسیني وایي که څه هم چې دا مهال یوازې د خلکو جامې ګنډي، خو زیاتوي چې پلان لري خپل کار ته پراختیا ورکړي او یو داسې مرکز جوړ کړي چې د ګنډلو ترڅنګ د رختونو پلور هم ولري. پلان های زیادی داریم که انشالله برسیم برش، ولی مهمترین پلانی که فعلا داریم و در شرایطی است که ما بتونیم کاروباری را خیاطی ما را رونق بدیم و به جز خود ما خواهرای عزیزمان را هم سر پای بکنیم. کاروبار الحمدلله تا جایی که رضایت داریم و تا جایی که حمایت میشیم خوب هست. یعنی ما نمیتونیم بگیم که کار نیست. وقتی خود انسان دنبال تلاش باشه قطعا نتیجهش هم خوب است. اقتصادي خپلواکي یوازې د ښځو لپاره نه، بلکې د ټولنې لپاره مهمه ده. کله چې ښځه عاید ولري، د کورنۍ اقتصاد پیاوړی کیږي، فقر کمیږي او ماشومان د ښه راتلونکي فرصت پیدا کوي. هیله معیار د افغاني ګنډ جوړولو په برخه کې پراخه تجربه لري. دا چې دا هنر یې څنګه زده کړی، کاروبار یې څنګه دی او څنګه یې اقتصادي خپلواکي ترلاسه کړې، په دې اړه داسې وایي. 2009 که ما د کوچنی تجارت شروع کو. فعلا زه په یو کوچنی تجارت لرم چې په هغو کې 8 نفر شاگردان کار سکا او بخش دی چې هغه کې ګنډ افغاني ده، بلوچی لباسونه دي، از کنداری دوخت مردانه یخن دي او د خیاطۍ بخش ده، داسې د گجراتی تکری دي یا هزارگی لباسونه دي. یعنی په هغو بخشو کې زه کار کوم. فعلا تولیدات می چیدی په افغانستان کې مشتریانو ته او زما ډېر تولیدات فعلا چې دی خارج ته ځي آنلاین توګه. هیله معیار وایي هغې له یوې داسې مېرمنې الهام اخیستی چې د کورنۍ سرپرسته وه او هغې وشو کولی چې د خیاطۍ په مرسته د خپل کور لګښتونه په ښه توګه پوره کړي او د خپلو ماشومانو پالنه هم وکړي. 1999 کې زموږ کور په غزني کې و. هغلته زما یوه مېرمن ولیده چې د هغو خاوند شهید شو. نو د هغو هېڅ سرپرست نه لرله چې هغه خپل اولادونو ته، یعنې د دې اولادونو ته یا ډوډۍ تیاره کړي یا د مکتب و زمینه ورته برابره کړي یا هغه کوم مصارف چې به رسي. نو د خیاطي که به د خیاطي باندې د هغه اولادونه لوی کړل. 2 سال چې فنتون ته د ورسېدل. نو هغه ورځ ما ځان سره وویل چې زه حتما به زه که خیر زه مکتب نه فارغه شم، زه به آینده کې بعض هغه مېرمنو ته چې هغه کور کې یعنې کوم سرپرست نه لري او د اقتصاد ضعیفه دی، هغو ته به زه کمک کوم، هغو ته به د کار زمینه برابروم. په افغانستان کې ډېری نجونې او مېرمنې د لاسي صنایعو په برخه کې فعالیت کوي چې ځینې یې په لاس جامې یا نور توکي ګنډي، ځینې یې د خیاطۍ په برخه کې بوختې دي او یو شمېر نور یې د کور د ښکلا لپاره د ځینو توکو په ډیزاین بوختې دي. مروه غیاسي د کابل ښار په خیرخانې کوتل سیمه کې کوچنۍ کارخونه لري، خو هغه اوس د ژمي په موسم کې په کور کې په کار کولو بوخته ده. دا چې کاروبار یې څنګه دی، له څه وخت راهیسې پکې بوخته ده، راځئ له هغې واورو. همراه من 15 دختر خانم کار میکنن
که البته ما کارگاه داریم، در اونجا کار میکنیم. خب فعلا بخاطر از اینکه هوا سرد است و زمستان است و شرایط محیطی که ما اونجا کار میکنیم کمک خوب نیست. باز من در خانه کار میکنم. سال 1402 از پانزه ادبیات انگلیسی پانتون البیرونی فارغ شدم. وقتی که فارغ شدم خب اوضاع قسمه بود که دختر خانم‌ها نمیتونستن بیرون زیادتر کار بکنن. خب من در پهلوی ازی که در یکی از مکاتب تدریس میکردم به فکر ازی شدم که من وقتی که خودم میتونم یک کار بکنم باید یک چند دختر خانم دیگه همراه من مصروف باشن. چیزایی که ما اینجا تولید میکنیم زیادترش لوازم تزیینی خانه هاست که معمولا خانم‌ها بیشتر خوش دارن که خانه‌شان با ظرافت باشه و یگان چیزای دیزاینی استفاده بکنن. از اونا ما جور میکنیم. دیگه که یگان تاج و کمان و چیزا به دختر خانم‌ها آماده میسازیم که معمولا دختر خانم‌ها بیشتر خوش میکنن. مروه غیاثي وایي په راتلونکي کې پلان لري چې په ولایتونو کې هم څانګې ولري او په مرسته یې وشي کولی په لرې پرتو سیمو کې هم هغو میرمنو او نجونو ته چې بې انګیزې او بیکاره دي د کار زمینه برابره شي. پلانای من زیاد است. میخوایم در ولایات یگان نمایندگی ها داشته باشیم، دختر خانم های بیشتر همراه ما کار بکنن که بتونم حداقل از طریق می کارم با یک چند فامیل کمک کرده بتونم و دخترایی که از درس ماندن بتونم به اونا کمک بکنم. دیگه ببینیم خداوند مهربان است که یک کم مؤسسات و اینا همراه ما همکاری بکنن که ما کارهای ما را پیشرفت بدیم. من به دختر خانم ها همی پیام است که همیشه وقت در زندگی خودان یک هدف تعیین بکنن. همیشه که آدم روی یک هدف پیش بره حتما موفق میشه. د یو شمېر اقتصادي شنونکو په باور که افغان ښځو ته د کار او زده کړې فرصتونه برابر شي نو دوی کولی شي د هیواد د اقتصاد یوه پیاوړې برخه وګرځي. کله چې ښځې اقتصادي خپلواکي ولري نو د هیواد د کاري ځواک یوه لویه برخه فعالیږي. په دې سره د کار تولید زیاتیږي، د کورنیو عاید لوړیږي او فقر کموي. دغه راز که ښځې د لاسي صنایعو، تعلیم، روغتیا او د کورنۍ په ښه والي کې پانګونه کوي نو دا بیا ټول د اوږدمهاله اقتصادي ودې سبب ګرځي. که ښځو ته کاري فرصتونه زیات شي نو زما په نظر بیکاري به کمه شي او د خلکو د ژوند معیار به لوړ شي. کورنۍ به پر خپل ځان ډېرې بسیا شي او پر ټولنه به اقتصادي فشار هم کم شي. نو سربیره پر دې د ښځو ګډون به په بازار کې نوښت زیات کړي او دغه راز به د هیواد عمومي پرمختګ ته هم لار هواره کړي. د ښځو اقتصادي خپلواکي یوازې یو بنسټیز حق نه دی بلکې د افغانستان د دوامداره پرمختګ یوه مهمه اړتیا هم ده. که څه هم ګڼې ننګونې شته خو د افغان ښځو هڅې دا په ډاګه کوي چې ډېری مبارزې نجونې او میرمنې خپله اقتصادي خپلواکي لري او د خپلې روښانه راتلونکي لپاره دوامداره مبارزه او هلې ځلې کوي.